او لا اله الا الله محمد رسول الله څونه عظیمه کلمه ده، دا الله پاک وموږ ته را نصیب کړې ده چې د یو کور مشر له تا سره محبت کوي، ستا استقبال کوي، ستا احترام کوي، تا ته په درنه سترګه ګوري، د کور سربراه، نو د هغه کور یو نوکر او چاکر که ستا سره محبت نه لري تا ته باک نه درکوي. ولې ته دا وایې چې د کور چې کوم سربراه دی، مشر دی، هغه زما احترام کوي، زما عزت کوي، زما استقبال کوي، زما اکرام کوي، نو دا مزدور او نوکر او چاکر کې نه کوي، نه دی کوي. د انسان کې خرابي، عیب، کمزوریانی دا خود به خود راځي او په انسان کې اصلاح، کمال، عمدگی، شوالی دا بغیر د محنت نشي راتللی. د دې داسې مثال دی لکه یو باغ، دا باغ کې چې ته ښه عمدګي پیدا کوې، ښه فصل والا یې جوړوې، ښه هره بره باغ ځین جوړوې، نو دا په محنت سره راځي. پر دا مځکه باندې به محنت کوې، پر وخت به اوبه ورکوې، انبار به ورکوې، شاختراشي به کوې، نو بیا دغه باغ د میوې والا عمده باغ، ښه باغ جوړېدلی شي. او که چیرې ته دا غواړې چې زما له باغه څخه یو ځنګل جوړ شي، نو دا ځنګل جن جوړېدل یا چې زما باغ وچ سي، دا باغ وچېدل، ځنګل جن جوړول، دا محنت نه غواړي. بس سوچ مه پکې وه، نگرانی یې مه کوه، خود به خود یو څو عمر بعد دغه باغه څخه ځنګل او وچوالی کې راځي. انسان هم که ته دا غواړې چې په انسان کې ښه اخلاق راشي، ښه عمدګي راشي، باکماله انسان جوړ شي، دا بغیر د محنت نشي کېدلی. دغه رقم که ته له خپله زویه څخه کمالدار زوی جوړه، نو ته به پر دغه زوی باندې محنت کوې، د دې زوی به نگرانی کوې، په دې زوی باندې به تعلیم کوې، د خپل زوی د اخلاقو نگرانی به کوې. او که ته وایې چې زما زوی یو جاهل سي، یو غل او ډاکو جن جوړ سي، نو جهالت محنت نه غواړي. چې یو لوپر جن جوړوې، دا لوپري محنت نه غواړي، بس نگرانی یې مه کوه، دغسې خپل مخ ته لکه خود به خود څو عمر بعد ستا له زویه څخه جاهل او لوپر جوړیږي. نو په انسان کې کمال دا په محنت سره راځي. د دې دپاره د محنت ضرورت دی. او په انسان کې بېکمالي، بد اخلاقي، دا خود به خود راځي، دا محنت نه غواړي. علماء کرام
د انسان د اصلاح دپاره یو څو طریقې بیان کړي دي. که یو سړی دا غواړي چې زه با کمال انسان جوړ سم، نو د انسان د کمال او د اصلاح دپاره اوله طریقه هغه علم دی. په علم سره په انسان کې کمال راځي. په علم سره په انسان کې خوبیان پیدا کیږي. په علم سره د انسان اصلاح کیږي. که چیرې له یو سړي څخه د علم د حاصلولو طریقه تېره سوي، وخت یې تېر سوی، نو بله طریقه علماء کرامو دا ده چې د نیکانو خلکو ناستو ولاړه کول، د پوهانو خلکو سره کښېنستل، د علماو سره کښېنستل، ستا اٹھنا بیٹھنا د دیندارو خلکو دا الله والا له خلکو سره یي، نو دا ستا ناستو ولاړه چې د علماو سره یي، له پوهانو خلکو سره یي، له دیندارو خلکو سره یي، په دې سره هم د انسان اصلاح راځي. او الله پاک فرمایي وکونوا مع الصادقین، چې تاسې د صادقو انسانانو د نیکانو خلکو ناستو ولاړه کوي. اٹھنا بیٹھنا ناستو ولاړه دا له ښو خلکو سره کوي. دا د ښو خلکو ناستو ولاړه په انسان کې ښوالی پیدا کوي، په انسان کې اصلاح راولي. که یو سړي ته د علم موقع هم نشي حاصله او د ښو خلکو، د نیکانو، د پوهانو خلکو ناستو ولاړه هم نه یې ورته میسره، نو بیا علماء کرام د اصلاح دپاره بله طریقه بیانوي چې د اسلامي کتابو مطالعه کول. چې یو سړی کتاب ویلی شي، نو هغه دې د اسلامي کتابو مطالعه کوي. په عربو کې یو مشهور قول دی، خیر الجلیس فی زمانه کتاب، ښه بهترین ملګری هغه کتاب دی. که په کور کې یې، که په سفر کې یې، که تنها یې، ستا بهترین ملګری هغه کتاب دی. چې سړی د خپلو بزرګانو، د خپلو اسلافو کتابونه ګوري او د کتابو، د اسلامي کتابو او د خپلو اسلافو، د بزرګانو د کتابو مطالعه کوي، په دې سره هم د انسان اصلاح راځي، په انسان کې کمال پیدا کیږي، په انسان کې عمدگی پیدا کیږي، د انسان ایمان تازه کوي. نو علماء کرام لیکي چې د انسان د کمال کې راوستل یوه طریقه د علم، او که د علم د حاصلولو موقع جن ضایع سوي، نو د نیکانو خلکو صحبت اختیارول، په دا صحبت کې ډېر اثري. او که د نیکانو خلکو ناستو ولاړه
دا نه ورته میسره، نو بیا د اسلامي کتابو مطالعه کول. او که یو سړی کتاب هم نسی ویلی، علم هم نه لري، او نیکان او پوهانو خلکو ناستو ولاړه هم ورته میسره نه وي، نو بیا علماء کرام لیکي چې مراقبه کول. مراقبه معنا غور او فکر کول. د څه شي؟ د دا خبرې غور او فکر کول چې الله پاک له ما سره محبت لري، الله پاک ما غواړي، د الله پاک له ما سره محبت دی، او پر دې باندې یقین کول چې د الله پاک له ما سره محبت دی، او الله پاک زما غواړي. د دې فایده دا ده چې انسان د مخلوق له محبت څخه لاپروايي کې پیدا کوي، استغنا په انسان کې پیدا کوي. مثلا چې د یو کور مشر له تا سره محبت کوي، ستا استقبال کوي، ستا احترام کوي، تا ته په درنه سترګه ګوري، د کور سربراه، نو دا هغه کور یو نوکر او چاکر که ستا سره محبت نه لري، تا ته باک نه درکوي. ولې ته دا وایې چې د کور چې کوم سربراه دی، مشر دی، هغه زما احترام کوي، زما عزت کوي، زما استقبال کوي، زما اکرام کوي، نو دا مزدور او نوکر او چاکر کې نه کوي، نه دی کوي. الله پاک د دې کائنات خالق دی، او چې د الله پاک له ما سره محبت یې، نو دا زید، عمر، بکر که زما سره محبت نه لري، زما اولاد له ما سره محبت نه لري، زما د کور انسانانو قریبان که محبت نه کوي، نه دی کوي. خو زما خالق له ما سره محبت لري. چې د انسان دا خبره یقین شي او پر دې ته یقین وکړي چې الله پاک له موږ سره محبت لري. د محبت دلیل یې دا دی چې الله پاک و موږ ته کلمه را نصیب کړې ده که نه ده را نصیب کړې، او لا اله الا الله محمد رسول الله څونه عظیمه کلمه ده، دا الله پاک و موږ ته را نصیب کړې ده. او الله پاک موږ ته د جناب محمد رسول الله په امت کې پیدا کړي یو. دین اسلام الله پاک و موږ ته را نصیب کړی دی. دا دلیل دی د دې خبرې چې الله پاک له موږ سره محبت لري. چې د ملک صدر او وزیر اعظم و تا ته د خپل کور دعوت درکړي، نو دا د دې دلیل دی که نه دی چې د دې ملک صدر او وزیر اعظم له تا سره محبت لري. چې تا ته په دا ګرده کوټه کې و تا ته دعوت درکړي چې راسه زما کور لره، نو دا دلیل د دې خبرې دی که نه دی چې دا وزیر اعظم او صدر له تا سره محبت لري. الله پاک و موږ ته دعوت را کړی دی
په یو آیات کې الله پاک فرمایي الله یدعو الی دار السلام. الله پاک وتی ته دعوت درکوي د دار السلام، یعنی د جنت. جنت د الله پاک کور دی که نه دی؟ میلمستون یې دی که نه دی؟ والله یدعو الی دار السلام. الله پاک تی ته دعوت درکوي، بلنه درکوي د خپل کور، د خپل میلمستون چې هغه جنت دی، چې راسئ زما دیدار وکړي. نو دا دلیل دی د دې خبرې که نه دی چې الله پاک له موږ سره محبت لري؟ نو چې الله پاک له موږ سره محبت لري، چې د دا خبره باندې ته غور او فکر کوې، مراقبه کوې، او د الله پاک د محبت یقین تا له مخلوق څخه لاپروا کوي، په تا کې استغنا پیدا کوي چې دا زید عمر که له ما سره محبت نه لري، نه دې لري، الله پاک له ما سره محبت لري. دا زما عزیزان قریبان که له ما سره محبت نه کوي، نه دې کوي، الله پاک له ما سره محبت دی. نو په انسان کې لاپروایي له مخلوق څخه، استغنا له مخلوق څخه پیدا کوي که نه پیدا کوي؟ لکه ته ووایه چې یو کور لره ورشې، د یو کور سربراه له تا سره محبت کوي، ستا استقبال کوي. د کور مزدور او نوکر که له تا سره محبت نه کوي، نو ته لاپروا یې که نه؟ الله پاک د دې ګرد کائنات خالق او مالک دی، او دا نور مخلوقات نوکر او چاکر دی. نو که الله پاک له ما سره محبت لري او دا مخلوق یې نه لري، نه دې لري. په انسان کې استغنا راغله. نو علماء کرام د قرآن او د حدیث په روشني کې د انسان د اصلاح دپاره یوه طریقه هغه مراقبه او مراقبه د دې خبرې کول، پر دې خبره باندې غور او فکر کول چې الله پاک له ما سره محبت دی. څومره محبت یې دی د الله پاک له ما سره. د یو مور چې له خپل زوی سره څومره محبت یې د دې اندازه